افغانستان له اقتصادي تړاوه تر خپلواکۍ پورې د افغانستان په معاصر تاریخ کې د جمهوریت کلونه د میلیارډونو ډالرو بهرنۍ مرستو له راتګ سره مل وو. هغه مرستې چې ویل کېدل باید د جګړې له ټپونو ډک هیواد بیا ورغوي او خلکو ته هوساینه راوړي. خو د هغه ورځو تریخ حقیقت دا و چې د دغو پیسو لویه برخه د فساد، ناسم مدیریت او بې برنامګۍ په منګلو کې ورکېدله. د ملي بودیجې ډیری برخه له بهرنیو سرچینو تمویلېدله او دې تړاو هیواد له خپلواکه تصمیم نیونې او د بیا پرمختګ له رښتینې لارې بیل کړی و. لویې پروژې یو پر بله نیمګړې پاتې کېدلې او د خلکو هیلې د ښه سبا په هیله نیمګړې پاتې کېدلې. له 2021 د اګست د واکمنۍ له بدلون سره د افغانستان په اقتصادي تاریخ کې نوې پاڼه پرانیستل شوه. دا ځل هیواد د بهرنیو مشروطه مرستو پر ځای د خپل عزم او ارادې له لارې خپله بودیجه پوره کوي. طالب چارواکو د ګمرکونو د شفافیت، د مالیاتو د منظمېدو او د طبیعي سرچینو د تمرکز له لارې وکولی شول چې ملي عواید بېسارې لوړ کړي. هر افغانی چې نن د مالیې، سوداګرۍ او ګمرکونو څخه ترلاسه کیږي بې له کومې فاصلې د دولت خزانې ته ننوځي او د هیواد د آبادۍ لپاره لګول کیږي. د دې بدلون پایله د افغانستان په کچه د بنسټیزو پروژو رغېدل دي. هغه سړکونه چې کلونه انتظار کېده یو په بله پسې جوړیږي. هغه پلونه چې کلي او بانډې سره نښلوي اوس ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو بندونه جوړیږي څو د تشو ځمکو روح تازه کړي. مکتبونه او کلینیکونه رغول کیږي څو زده کړه او روغتیا بیا په دې خاوره کې ساه واخلي. دا ځل خلک په خپلو سترګو ویني چې مالیه ګټه کوي. کورني عواید یې هماغه سیمې ته لګیږي چې له هماغه سیمې څخه ټول شوي وي او ورځنی ژوند یې ورځ په ورځ ښه کیږي. دا بدلون یوازې یو مالي انقلاب نه دی بلکې د عزت او خپلواکۍ روحیې ته بیرته ستنېدل دي. افغانستان له کلونو وروسته په خپلو پښو ولاړ دی او ثابتوي چې یو ملت کولی شي بې له دې چې پر پردیو تکیه وکړي خپل ځان پخپله جوړ کړي. دا لاسته راوړنه د ملي ادارې او روښانه راتلونکي پر باور دلالت کوي. داسې راتلونکی چې پکې هره عمراني پروژه، هر نوی جوړ شوی سړک او هر رغول شوی مکتب د ځان بساینې او ملي ویاړ نښه ده. داسې کیسه چې پکې هیڅ بهرنۍ مرسته د لومړي رول لوبونکې نه ده بلکې د هیواد خلک او خپله سرچینې د پرمختګ ګراف ته حرکت ورکوي. دا لاره د عزت او پرمختګ لاره ده. هغه لاره ده چې افغانستان به یې په پای کې د اقتصادي خپلواکۍ څوکۍ ته ورسوي. دې بدلون نه یوازې د هیواد اقتصادي جوړښت بدل کړی بلکې د ملت په رګونو کې یوه نوې ساه پخه کړې ده. نن د افغانستان خلک باور لري چې برخلیک یې د دوی په خپلو لاسونو کې دی او دا باور د نه ستړي کېدونکو هڅې او جوړونې انرژي زیږوي. هر وګړی چې نوي جوړ شوي سړکونه، نوي پروژې ویني د ښه سبا لپاره هیلهمند کیږي او د کار او د تولید لپاره لا ډیره هڅه پیلوي. نن افغانستان د یوه ګډې ارادې نښه ده چې له کلونو رنځ وروسته یې ځان د تړاو له زنځیرونو خلاص کړی دی. دې ملت ثابته کړې چې د کورنیو سرچینو په اتکا کولی شي له جګړې د ورانیو له خاورو راپاڅي او خپله خاوره په خپله بیا ورغوي. دا لاره هغه لاره ده چې په هر ګام کې ملي عزت او ویاړ پروت دی او افغانستان د سیمې هیوادونو په منځ کې د یوه خپلواکه، آباد او سرلوړي هیواد په نوم پیژني.